صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. موږ تاسې د خلافت د امامت د دې تعریف دا موکو او د هغې حکم هم بیان کو چې خلافت راوستل یا اسلامي نظام راوستل دا شرعاً څه حکم لري په هغې هم دلایل ویلي وو. نن چې کومه مسله بیانوو هغه د خلافت غوښتل، یعنی په مسلمانانو کې یو څوک خلافت غواړي چې زه باید خلیفه سم، زه باید امیر المؤمنین سم، دا غوښتلې څه حکم لري. نو عنوان به داسې حکم طلب الامامت، د امامت د خلافت د امارت غوښتل دا څه حکم لري. د دې تفصیل ته پام وکړئ. د امامت غوښتل دا د غوښتونکي تر حال پورې تعلق لري. طلب امامت به حال طالب تعلق داره چې دا څوک چې امامت غواړي دا په کوم حالت کې ده. نو له دې وجې نه کله امامت غوښتل دا واجب وي او کله مکروه وي، کله حرام وي، کله مباح وي. تاسې ورته ګورئ. اول کله طلب د امامت دا واجب وي، دا په هغه صورت کې چې یو څوک په ځان کې صلاحیت ویني او دا صلاحیت دی په بل چا کې نه ویني، نو په دغه وخت کې دته طلب د امامت دا واجب ده چې دی باید خامخا امامت طلب کړي چې تر څو د امامت منصب دا ضایع نه سي. دا په امامت کې نه بلکې په ټولو اموراتو کې همداسې ده. یو څوک په ځان کې د قضا صلاحیت ویني، دی پوهېږي چې بل څوک د ما په شان باندې قضا نسي کولی، په ده باندې طلب د قضا دا لازم ده. دارنګه بل وزارت وي، بل امر وي، بل کار وي، نو هلته په ده باندې طلب واجب ده چې تر څو هغه منصب هغه ضایع نه سي. په دې باندې دلیل د یوسف علیه السلام واقعه ده. یوسف علیه السلام په خپله د وخت پاچا ته وویل وایي اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم. اجعلني ما وګرځوه، ما مقرر کم، ما مسلط که على خزائن الارض، د ځمکې په خزانو باندې، یعنی وزیر خزانه می که، وزیر اقتصاد، وزیر مالیه، هر څه چې ورته وایي ما دا مقرر که. ولی انی حفیظ، زه امانتکار یم، امانت ساتونکی یم، علیم، او دا د خزانې په اموراتو یا علم اقتصاد یا امور مالیه په دې کې علم لرم. او دا د یوسف علیه السلام په وخت کې په مصر کې د ده په شان بل امانتکار نه و، د ده په شان بل عالم نه و، نو ځکه د خپله دا مطالبه وکړه. په ده باندې دا مطالبه لازم وه چې ده به خامخا کوله او نتیجه یې هماغسې مثبته نتیجه وه. کله چې هغه وچکالي راغله، قحطي راغله، شاوخوا په منطقه کې په ټولو ملکونو کې وچکالي وه، په لیبیا کې، په شام کې، په عراق کې. مصر د یوسف علیه السلام په علمي و عملي تدبیر سره الله تعالی بچ کړی و. هماغه اوس بیا یې دورونه هم راغلو مصر ته، د دې چې غله او دانه وړله، هغه له همدې وجې نه راغلو چې په نور شاوخوا په شام په دې ټولو کې وچکالي وه، هلته غلې دانې نه ولې. په مصر کې د ساتلې وې، خپل تدبیر پروګرام یې ورته جوړ کړی و. یو وارې راغلو، بیا راغلو، بیا په درېیم وار معرفت سره اوسو، او اوږده قصه ده، تاسې به په خپل جي کې وایاست. نو دا په داسې صورت کې بیا هغه منصب غوښتل دا واجب دی تر څو هغه ضایع نه سي. ځکه که امارت خلافت نه اهل ته ورسېږي بیا به ظلم کېږي،
او د خلافت او د امارت مقصد دا ده چې ظلم بند سي، تعدا بند سي، او که دا نه اهل ته ورسیږي ظلم به تعدا به خلک به مړه کېږي، په خلکو به ظلم کېږي. دا یو. که چېرته یو څوک اهل و او د خلافت نه قبلول، بیعت نه کول، او د ده په شان بل اهل هم نه و، بیا دا به وروسته ووایي چې امیر به څوک ټاکي، هغه خپل تفصیل بحث لري. امیر المؤمنین به څوک ټاکي، څنګه به ټاکل کېږي، نو بیا هغې ته اهل الحل والعقد وایي، یا هغې به د خپل دي کې تفصیل کوو. نو که چېرته یو څوک اهل و لایق و خو ده امتناع کوله چې زه خلافت نه کوم، زه امارت نه کوم، بعضې بزرګان وي هغه له منصب و له چوکۍ له دې نه تښتي، دا نه کوي. بیا امیر کولی، بیا هغه اهل الحل والعقد هغه کولی شي چې دی مجبور کړي په دې امارت او په دې خلافت منلو باندې، مجبوروي به چې ته به خامخا دا منصب قبلوې، که دا ته قبول نه کړې دا ضایع کېږي. په دې کې حدیث شریف د رواه ابو داود، نبی علیه الصلاة والسلام د مهدي قصه کوي. مهدي دا به په آخر الزمان کې د نبی علیه الصلاة والسلام په اولاد کې د حسن رضی الله تعالی عنه په بچیانو کې یو کس را پیدا سي، نوم به محمد وي، د پلار نوم به عبدالله وي. دا به مدینه منوره کې خلک د پسې سي چې راسه موږ له تا سره بیعت کوو، په عالم اسلام کې فتنه ده، فساد ده، ته دې مقابله کې قیام وکړه. دی به جنې وتښتي، لاړ به سي مکې ته. مکې ته چې راسي هلته به بیا خلک وپېژني، دی به هلته هم له خلکو چې ځان پټ پټ کوي، خلک به د رکن او د مقام ابراهیم او د حجر اسود په مابین په دې کې به خلک راګیر کړي، را محاصره به کړي، په زور به بیعت ورسره وکړي. نو دا د مهدي په خپل وخت کې صالح لایق د بیعت ده، نو خلک په زور له ده سره بیعت کوي. د حدیث شریف الفاظ دا دي: یکون اختلاف په آخر الزمان کې نبی اسلام خبر ورکوي، دا د نبی اسلام معجزه ده، نبی علیه الصلاة والسلام ته الله خبر ورکړی، وحی کړی. یکون اختلاف عند موت خلیفة، په آخر الزمان کې به په اسلامي امت کې اختلاف جوړ سي د خلیفه له مرګ نه وروسته. در امت مسلمه اختلاف جوړ میشه آخر الزمان در وقت مردن خلیفه قبلی. فیخرج رجل من اهل المدینه، یو سړی به د مدینې له خلکو نه راووځي، هاربا الی مکه، له مدینې نه به په تیښته مکې ته ولاړ سي، د خلکو د بیعت له وجې نه، د خلکو د فشار له وجې نه، ټینګار له وجې نه. فیأتیه ناس من اهل مکه، د مکې خلک به ده پسې راسي، فیخرجونه، دی به راوباسي لپاره د بیعت، وهو کاره، او دی به خوښونکی نه وي، دی به نه خوښوي دا بیعت. فیبایعونه بین الرکن والمقام، بیا به ده سره بیعت وکړي په مابین د رکن، هغه د بیت الله هغه کونج چې په هغې کې حجر اسود ده، هغه ته رکن وایي، والمقام مقام ابراهیم، په دغو ځای کې به له ده سره بیعت وکړي. دا اول صورت. نو په داسې صورت کې چې څوک د شرعي منصبونو لپاره لکه امارت، خلافت، وزارت، قضا، ولایت، هر منصب چې وي، چې څوک په ځان کې صلاحیت ویني، لکه یوسف علیه السلام چې ځان کې لیدل، او بل څوک د ځان په شان مناسب نه ویني، په دغه وخت کې طلب بالکل لازم د واجب د خامخا به دی دا منصب غواړي. دویم، دا اول حکم شو. دویم، که چېرته د منصب ته ډېر خلک صالح ول، مثال خلافت ته 5-6 کسان، دا ټول صالح ول چې دا خلیفګان سي، یا یو وزارت و وزارت ته 6 کسان لایق ول چې دا وزیران سي، لکه مثلا وزیر تعلیم یا وزیر زراعت یا وزیر تجارت، دې ته 6 کسان ول، په ټولو کې دا صلاحیت و چې دا وزیران سي. هغه ټولو ته جایز ده چې دی دا منصب وغواړي. 4-5 کسه چې هغه د خلافت لپاره اهل دي، هغه کولی شي چې په اصطلاح ځانونه کاندید کړي چې بس زه غواړم چې خلیفه سم، ابل وایي زه، ابل وایي زه، او په دې کې ټولو ته دا جواز ده.
او چې په ټولو کې صلاحیت وي په دغه صورت کې طلب دا جائز ده په اول طرف کې په اول صورت کې واجب وو په دغه صورت کې جائز ده دلته جائز ځکه دا واجب نه ده چې کېتو نه غواړي هلته بل صالح او مناسب شخص هم سته منصب نه ضایع کېږي او کېتو وغواړي د تا په غوښتنه کې هیڅ کراهیت نشته ولې په تا کې صلاحیت موجود ده اهلیت موجود ده د دې خبرې دلیل دا ده عمر رضی الله تعالی عنه چې کله زخمی سو ابو لؤلؤه چې هغه یو مجوسی غلام و عمر تانوی په خنجر باندې وګل انشاءالله دې قسم په خپل دې کې په تفصیل سره راځي نو بیا عمر تانو تقریبا 3 ورځې مریض و له دې زخمونو نه په بستر کې پروت و اخر څه ډاکټران راغلو هغو معاینات وکړو نظر یې ورکړو چې دا زخمونه ډېر ژور دي دا رغېدو امکان یې نشته دا به خامخا وفات کېږي نو عمر رضی الله عنه بیا وصیت وکړو 6 کسان چې هغه 6 سره 10 مبشره ول بالجنه 10 مبشره کوم چې هغو ته د جنت زیری راغلی او دا خو 10 کسان ول خو هغه نور 10 هغه په نورو 10 کې 4 کسان هغه وفات سوي وو لکه ابوبکر صدیق خپل حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما ابو عبیده ابن جراح او زید سعید ابن زید دغه 4 کسان دا مخکې وفات سوي وو عمر تنو خو اوس دا د ډاکټرانو نظر ورکړو چې ته ګمان نه کېږي چې جوړ شي نو دا 4 سو 6 پکې پاته وو هغه 6 کسان دا وو عثمان علي عبدالرحمن ابن عوف طلحه ابن عبید الله سعد ابن ابي وقاص او زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنهم دا 6 کسان نو عمر تنو ویل ما نه وروسته به دغه 6 کسان اهل شورا کینی دا به شورا او دا داسې خلک دي چې د دین نبی اسلام راضي ده او دی به کینی دی به په 3 ورځې کې امیر ټاکي دا 6 سره کېناستل د عمر تنو له وفات نه وروسته نو دی په خپل منځ کې مشوره وکړه چې تر څو دی امیر وټاکي په دې کې ټول هر یو تقریبا اصرار کول چې زه امیر سم خو بیا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته ویل وایي راځئ داسې چل به وکړو چې ټول خو نسو امیر کېدی هر څوک د خپله رایه یوه ته ورکړي نو 6 کسان په دې 6 کې 3 دا 3 ته رایه ورکړه چې هغه علي او عثمان عبدالرحمن ابن عوف پاته سو نو دا 3 کسانو بیا هر یو ویل چې باید موږ مشران سو عبدالرحمن ابن عوف ویل وایي زه هم تیر یم د علي او د عثمان تنو منځ کې دا هر یو دا خواسته کوله چې زه باید خلیفه سم زه باید امیر سم هغه موږ دا قصه ده انشاءالله هغه به بیا په خپل کې کوو زموږ استدلال صرف په دومره ده چې اوس علي رضی الله عنه او عثمان تنو په دې دواړو کې صلاحیت خلافت و او د دواړو دا رغبت و چې زه خلیفه سم د دې دغه رغبت دا غوښتنه دا مکروه وه که جایز وه دا جایز وه بالکل نو چې جایز وه نو معلومه ده سره له صلاحیت نه یو منصب غوښتل چې هلته بل صالح هم وي بل اهل هم وي د دې په غوښتلو کې کوم کراهیت نشته ده دا جایز ده ولې دغه اهل شورا چې عمر تانو کېنولي وه دغه اهل شورا کې هغه صحابه کرام ول 10 مبشره بالجنت ول د هغو غوښتنه دا وله چې باید زه خلیفه سم زه امیر سم د دې په دې غوښتنه کې کوم کراهیت نه ولو نو دا دویم حکم سو دویم حکم دا سو که چېرته خلافت لره امارت لره یا بل منصب لره ډېر اهل کسان موجود وي نو دلته هر یو غوښتنه کولی سي د ده په دې غوښتنه کې هیڅ کراهیت نسته د ده دا غوښتنه جایز ده دا طلب د امارت دا جایز ده دریم که چېرته یو سړی کې اهلیت و خو بل له ده نه ډېر اهل و یعنی دی صاحب د فضیلت او بل له ده نه افضل و دی اهل و او بل ډېر اهل زیات اهل و په دغه صورت کې بیا امارت غوښتل یا بل منصب غوښتل دا بیا مکروه ده دلته بیا سړی نه غواړي لکه دلیل دا حدیث شریف ده رواه مسلم
ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه دا له سابقین فی الاسلام نه ده، په مکه مکرمه کې لا ایمان راوړی ده او نبی اسلام د د صدق او د امانتداري ډېر صفت هم کړی ده. وایي ما اقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء اصدق ذي لهجة من ابي ذر. وایي د سپېرې ځمکې په ځان نه ده اخبار کړی او شنه آسمان تر ځان سیوري نه ده ورکړی، داسې چاته چې هغه له ابوذر نه ډېر صادق وي، یعنی دی ډېر صادق اللهجه ده، ډېر صادق الکلام ده، داسې مدح یې ده کړي. دا ابوذر یو ورځ نبی علیه صلات وسلام ته راغی، وایي یا رسول الله ما هم یو ځای مقرر کړ، چېرته والي چېرته قاضي. نبی اسلام به والیان ټاکل لکه یمن و بحرین و داسې ځایو کې، په مکه مکرمه کې، په طایف کې قاضیان به ټاکل، د عشر زکات مشران به ټاکل، داسې منصبونه به خلکو ته ورکول د خدمت په خاطر. نو دی راغی وایي ما هم یو ځای مقرر کړ. نبی علیه صلات وسلام ورته ویل یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، زه تا ضعیف وینم، یعنی تو به نور صادق رښتیا امین سړی به یې، پرهیزګاره متقي به یې، خو دا خلافت و امارت و د امارت کارونه وزارت و قضا دا خپل مهارت غواړي، دا په وچه بزرګي باندې نه کېږي، دا نور صلاحیتونه هم غواړي. وایي انی اراک ضعیفا، زه تا کمزوری وینم، و انی احب لک ما احب لنفسی، زه تا ته هغه څه خوښوم چې هغه ځان ته خوښوم. مثال نبی اسلام زه ځان ته خوښوم چې ثوابونه وګټم او له خطاګانو له دې نه محفوظ یم، مأمون یم، د چا په ما حق نه وي، د چا حق کې مې تجاوز نه وي کړی، دا تا ته هم خوښوم چې ته ثوابونه حاصل کړې، په چا ظلم ونه کړې، په چا تیری ونه کړې، چا حق ونه خورې. نو ته ضعیف یې، ځکه تا چېرته امیر وټاکم تا هغه وظیفه نه سې کولی، خامخا به له تا نه یو تقصیر وسي، نو د تا هسې به پیټی دروند سي، هسې به د خلکو حق ضایع کړی. و انی احب لک ما احب لنفسی، زه تا ته هغه څه خوښوم چې هغه ځان ته خوښوم. لا تأمرن علی اثنین، ولایت و قضا خو پرېږده، لا تأمرن، امارت مه قبلوه، مشرتوب مه قبلوه په دوو کسانو چې دوه کسان دي تا افرادي او ته مشر یې، دا مه قبلوه. یو کس یې نه ده ویلی دوه کسان، ځکه د یو کس مشر خو و، د خپلې بیبي مشر خو و، کانو الرجال قوامون علی النساء، دوه یې ځکه ورته ویلي، یعنی دوم واده م لا مه کوه. ته خو وایې چې چېرته والي و قاضي سم، یا په سفر کې چې روان یاست درې کسان، ته مشري مه کوه، مه کوه چې په هغوی کې یو مشر سي. لا تأمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم، او چېرته د یتیمانو د مال متولي مه جوړېږه. مثال په خپلوانو دوستانو کې چېرته یو کس مړ سي، یتیمان یې پاته سي، ته د یتیمانو کفالت مه کوه، ځکه د یتیمانو هغه پیسې میسې خو حساب غواړي، لیکل غواړي، خپل معامله غواړي، هغه کېدی سي په دې کې له تا نه څه زیادت نقصان وسي، قصدا نه، داسې نه ده چې ته خائن یې، ته غادر یې، ته غلط سړی یې، ته ښه سړی یې، بزرګ یې، ښه نیک کس ولو، خو د دغو شي وړتیا در پکې نسته. هر شی خپل ماهر غواړي. اوس یو څوک به ښه عالم وي خو ډریور به نه وي، چې موټر ورکړي چې څونه بسم الله ورته ووایي درز جنګولی وي، ځکه چې شی نه ده، ډریور نه ده. بل به ډریور وي، کېدی شي اودس هم نه وي ورته، موټر ته به وروخېږي روان وي، کې ښه په مزه به روان وي، دا داسې چل وي. نو دا اهلیت ته به ته چا ګورې. نو په دغه صورت کې چې تا نه بل کس اهل وي او په تا کې نفس اهلیت وي یا کمزوري وي، په دې صورت کې بیا طلب غوښتل د امارت و د منصب د اریو، دا بیا مکروه ده، نبی اسلام منع ځینې کړی. څلورم صورت، که په چا کې بلکل صلاحیت نه ولو، بلکل دې ته وړ او لایق نه و، په داسې صورت کې بیا غوښتل دا حرام دي. ولې؟ بلکې ټول منصبونه غوښتل دا حرام دي. په چا کې د قضا اهلیت نه وي، دی ځان وایي زما قاضي که، د وزارت حیثیت نه وي، دی وایي ما وزیر که، داسې صورت کې بیا غوښتل دا حرام دي. ولې؟ هلته په مسلمانانو ظلم کېږي، ناروا کېږي. دغه سړی چې دا والي ده، قاضي ده، وزیر ده، امیر ده، دی خپله ځان حرامو ته وړاندې کو، ځکه دی خو چې مثال والي سي یا امیر سي یا قاضي سي، نو هلته له ده چې ظلم کېږي، نو چې ظلم کېږي ګناه خو یې په ده راځي کنه، آخرت خو د ده خرابېږي، نو د خپله ځان هلاکت و تباهي ته پیش کو. په دغه صورت کې بیا غوښتل دا حرام دي. نو د امارت یا د خلافت بلکې د ټولو
منصبونو غوښتل دا څلور صورت لري، څلور حکم لري. که سړی بالکل اهل مناسب و، بل څوک نه و، بیا یې ده ته طلب کول دا واجب دي چې خامخا به یې غواړي. او که ډېر کسان اهل و، 2 3 4 5 او ټول په اهلیت کې سره برابر ولو، نو په دې کې غوښتل دا جائز ده، څه کراهیت پکې نسته. اهل شورا 10 مبشره هغه عمر صاحب ټاکلي وو، هغه غوښتل دي د منصب کول، هېچا هغو ته نسبت د کراهیت نه ده کړی. دریم چې په دې کې نفس صلاحیت وي او نور له دونه افضل وي، دلته غوښتل مکروه ده. او چې بالکل صلاحیت پکې نه وي، هلته بیا غوښتل حرام ده، ځکه خپله ځان ناروا ته وړاندې کوي، خپله ځان داسې کار ته وړاندې کوي چې په هغو کې تا تباهي ده، هلاکت ده د آخرت په حساب باندې. دا خلاص. اوس راځو یو بل بحث ته. څو منټه ووت؟ 10 بس ته دغه صحیح ده. نو بل بحث انشاءالله هغه بیا د امارت یا د خلیفه د امام په شرایطو کې چې کوم کس هغه امیر المؤمنین خلیفه